یو بل دعا د نبی علیہ السلام حسن رضی الله عنه ته ښودلې وه چې په ویترو کې دا دعا وایه: اللهم اهدنی، اے الله هدایت وکړې ماته، فی من په هغه کسانو کې هدیته چې تا ورته هدایت کړی دی، وعافنی او عافیت راکې ماته، فی من په هغه کسانو کې عافیته چې تا ورته عافیت ورکړی، عافیت معنا روغ صحت راکې ماته، وتولنی او ما خپل دوست کړي، فی من په هغه کسانو کې تولیته چې تا خپل دوستان کړي دي، وبارک لی او برکت واچوي، لی ماته فی ما په هغه څه کې اعطیته چې تا را کړي دي، وقینی او وساتما شر ما قضیته د شر د هغه څه نه چې تا یې فیصله کړې ده، فانک تقضی بشکه ته فیصله کوي، ولا یقضى او فیصله نشي کېدی علیکه ستا په خلاف، انه لا یذل بشکا نزلیل کیږي من هغه څوک والیته چې ته ورسره دوستي کوي، ولا یعز او نه عزت من کیږي من هغه څوک عادیته چې ته ورسره دښمني کوي، تبارکته برکت والایته ربنا، اے زمونږ پروردګاره، اے رب زمونږه، وتعالیته او اوچت ذاتې